سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. بیا هم د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. دغه ویډیو کې تاسو ته د پاوس ایرډراپ څخه د ټوکن ویډرا کول په سمې طریقې سره درښیم. نو راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ او که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي در سره لایک کړئ. دوستانو تاسو به لومړی خپل فانټوم والټ واسکئ. هغه فانټوم والټ اکاونټ چې تاسو پاوس ایرډراپ سره کنیکټ کړئ. فانټوم والټ چې مو راواسکئ دلته به راشئ، دغه د ډسکورډ په برخه باندې به کلیک کړئ. دلته دا پورته سرچ نښه ده، په دې سرچ نښه به کلیک کړئ او پاوس به پکې سرچ کړئ. پاوس چې مو سرچ کړئ به کلیک کړئ، د دې ویب سایټ به راواز شي دلته موږ ته. نو لږ انتظار کوو، دغه ده ویب سایټ یې نور راواز شو. ښه ویب سایټ چې راواز شو په دې شکل ویب سایټ ده. دلته به تاسو راشئ د ټي جي ډاشبورډ آپشن باندې به کلیک کړئ. دلته چې مو کلیک کړه دوستانو نو تاسو ته داسې آپشن راځي، وایي تاسو خپل وایلټ کنیکټ کړئ. ټیلیګرام اپ خو له منځه تللی دا نه کېږي، نو تاسو به یا فانټوم وایلټ کنیکټوئ یا ټون کیپر. ما فانټوم وصل کړی وم، دا فانټوم وایلټ وصلوم. په دې فانټوم به کلیک واخلو او دا به اوس موږ ته کنیکټ شي. داسې یو آپشن راځي، لاندې به کنفرم ووهو او دا به کنیکټ شي. اوس به چک کسي موږ سره ټوکن شته که نه. نو دې اکاونټ کې ما 3,43,000 جمع کړي و، لاندې به راشو نیکسټ به ووهو. نو دلته ما ته دومره ټوکن راکړی 6,816. دا ګورئ کلایم آپشن، په دې کلایم آپشن به کلیک کوو. دلته به دغه ټکی ورته آن کوو، لاندې به کنټینیو ووهو. دلته دوه آپشنه دي د ویډرا لپاره. یو ملګرو صرافیو یا ایکسچینجونو ته د ویډرا آپشن ده، صحیح ده څنګه تاسو ګورئ، او یو دا نه چې دا ټون کیپر وایلټ ته د ویډرا آپشن ده، فانټوم وایلټ ته د ویډرا آپشن ده. نو دلته فانټوم وایلټ ته د ویډرا آپشن فعلا نه ده واز، دی ویلي چې د لیسټینګ په ورځ به دا واز شي. او بل چې دا ایکسچینج ته ده، نو دا فعلا واز ده. زه په دې کلیک کوم او دا بای بیټ صرافي ته ویډرا کېږي او بیټ ګیټ ته. بیټ ګیټ خو زموږ هیواد کې کار نه کوي، نه ویریفای کېږي، خو بای بیټ کار کوي. بای بیټ اکاونټ ویریفای کېږي، تاسو کولی شئ جوړې کړئ او په تذکیره یې ویریفای کړئ. نو زه غواړم خپل ټوکن بای بیټ ته ویډرا کړم. دې کار لپاره به په همدې آپشن کلیک کوو، دلته به د لاندې یس آی ډو باندې کلیک کوو. نو دلته دا ډول آپشن راځي. په دې لومړي کې موږ څخه څه غواړي دوستانو، د بای بیټ یو آی ډي غواړي. بای بیټ یو آی ډي له کوم ځای راواخلو؟ تاسو په داستان کې ګورئ، خپل بای بیټ اکاونټ به واز کوئ، پورته یو نښه یې داسې عکس په رقم هغه به ووهئ. دلته ګورئ دا ستاسو د نوم سره لیکلي یو آی ډي، دغه به کاپي کوئ، را به یې وړئ، دغه ځای کې به یې ولیکئ. چې دا مو ولیکله دوستانو، په دا دوم کې تاسو څخه ډیپازټ ادرس غواړي. ډیپازټ ادرس به له کوم ځای نه راخلئ؟ راځئ هغه به هم زه اوس تاسو ته دروښیم. خپل بای بیټ اکاونټ به راواز کړئ، دغه برخې ته به راشئ او دلته به په دا ډیپازټ باندې کلیک کړئ. په دې چې مو کلیک کړه، دا لاندې آپشن به وایي کریپټو ډیپازټ. نو دا چې مو دا سرچ کې به ورته تاسو پاوس ولیکئ، پاس سرچ کې پاوس چې مو لیکه دا ډول صفحه راځي. پاوس به کنفرم کړئ، لاندې به بیا دا سول ووهئ، پاوس د سول په بلاک چین. نو دا د پاوس د ډیپازټ ادرس دغه به ووهئ، دا تاسو ته کاپي کړئ. دا چې کاپي شو بیرته به اوس لاړ شو پاوس ایرډراپ ته. نو دلته به ملګرو په دا لومړی کې خو یو آی ډي وه، په دې دوم کې به ادرس ور پیسټ کړو. دغه د ادرس مې ور پیسټ کړو ورته. نو په دغه ډول چې بس دا مو کو، دا لاندې به کنټینیو ووهئ دوستانو. کنټینیو چې مو ووهلو ستاسو ډیپازټ څنګه کېږي؟ بای بیټ صرافي ته کنفرم کېږي او په دغه شکل چې تاسو وینئ ستاسو ټوکن به بای بیټ صرافي ته روان شي. نو دغه د ویډرا طریقه وه دوستانو، بای بیټ صرافي ته. او که څوک بیا غواړي چې مثال هغه همدغه وایلټ ته ویډرا کړي، د هغې کار لپاره به بیا ملګرو تاسو انتظار وکړئ چې دا آپشن واز شي، چې د فانټوم وایلټ آپشن واز شي. او همدا شان بیا تاسو باید لږ تر لږه یو $2 سولانه کرنسي هم د فیس لپاره ولرئ، ځکه ممکناً فیس کټ کړي. نو دغه سولانه کرنسي ده، دا چې له هر ځای تاسو غواړئ دې ته ولېږئ خپل وایلټ ته، چې دا تاسو ته پکارېږي.